زمون په دین په کتابونو کې په تفسیرونو کې تفسیر ابن جریر دا تفسیر چې چا لیکلی دا غنوم د محمد ابن جریر او دا دوه کسه دي یو معتزلی او د خراب عقیده او یو د ښه عقیده او سم سړی د اهل سنت والجماعت سره تعلق دا چې کوم د اهل سنت والجماعت سره تعلق دی خپل واقع دي کی و یو زمانہ کې په هندستان کې مونږ د یو استاد جن درس وې سبق هم تزدا کاو وې دا غرانګي مونږ لګیو د خپل استاد نم سبق زدا کاو نو د کال په دې میانس کې را سره خرچه خلاصه شو و زمون په وطن کې خلک طالبانو له ډوډۍ ورکوي په پنجاب کې یا په دغه کې هندستان کې دا د وظیفو رواج نشته نو چې خرچه خلاصه شنو مونږ مرګرو مشوره دا وکړه چې دا کلی ته بلار شو وطن ته د مور پلار ملاقات به وکړو او خرچه به ځان سره راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی بسترین په وګه کړ چې د جمعات نه وته نو د جمعات مخه ته یو يهودي بوډا بابا مونږ به کله کله سودا رښتا وی هغه يهودي بابا روت چې طالبانو څه کوي سبق هم خلاص شو رخصت شو مونږ چې نه سبق هم خلاص نه دی وی څنګه ځه مونږ ورته وی چې خرچه خلاصه شو یو وطن ته چې خرچه راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی خدا خرچی د مخه تاسو دې سبق هم پوره نه دی مونږ وی او وی زه جمعات تا او چې څومره خرچه په تاسو کیږي زه بدر کو زه خرچه بدل وی مونږ یو بل تاو کتل چې د خو ساتو کنو ایونه خدای را سره خو کا او مهرباني وی چې نه مهرباني او دا پرې ده زه جمعات تا مونږ یو بل تاو کتل چې دا خو يهودي دی مسلمان نه دی همون خود مسلمانان یو طالبان یو دی په موسیق خرچه کوي وی کوئی شو بابا وی هغه چې تاسو ولی سوچ کوي تاسو په یو آسمانی کتاب باندې ایمان دي چې قرآن شریف ته او داغه خدمت کوي او زمان په یو آسمانی کتاب ایمان دي چې تورات ته نو کتاب تاسو آسمانی دی او زمان آسمانی دی نو زه خالص د الله د رضا لپاره پتا سو خرچه کوم او یا بستری زمون نواغشته او خپل جمعه ته یو لراله پرانسته ډېر ښه وی بس زمون چې بس خرچه لګېدل د دکان ته بتلو وروړه باندې وی کالم پورا کو سبق خلاص چې سبق خلاص شو رالو ولا بابا ترې خپل کتاب وګوره کله موږ له سونه خرچه کړی چې مونږ کلی دلار شو چې در تیرو لګو به بچي په خرچه لیکل نه بابا وله ما خدا الله درزا د پاره پتا سو خرچه کړی زه په مخمخه ډېر خدلارو دا ابن جریر تبری رحمه الله وی چې ډېره زمانه تیر شو و یو ځل سره د یو څو مرګرو حج تلاړو د بیت الله وی طواف هم کو چې دا کوم ځای خلک طواف کوي دي ته مطاف وای دې مطاف کې تعویذ هغه زمانه کې خودم را نشنو دا اوس چې څومره نشته وی دې مطاف کې چې موکتل داسې مخامخ نو دغه بوډا بابا ناشته دا يهودي شکم پراغه خو زمانہ ډیره تیره ونه پوره په جنګلو مونږ کړی شو یہ طواف هم خلاص کنو ور سره کې ناستو بابا خپکه غمه یو تاسو ته نه کو وای بچو ته د هندستان خو نه ویم د فلان کی کلی خو نه همداغه کلی بابا ته جمعه تو مخامخ یو دکاندار چې تباغه دکاندار خو نه ای بچو مګه دکاندار خ بابا یو تاسو ته نه کو خپا نشي ا دکاندار خو يهوديو يهوديان خو حج لنه راځي او ته خو د بیت الله خوا کې ناشته وي بچي او مکه يهودي ما زه يهوديو ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی منځ حج راغلی تاسو څوک کې چې دونه د نږدې نه مې پیژنې زمانہ سب د معلوم دي څوک کې مونږه طالبان یو چې پنیم کال کې را سره خرچه خلاص وا سبق نیمګړی پاتې کېده او تارا باندې خرچه وکړو زمونږه سبق الله پورا کړ وی دونه خوشاله شو چې د خوشاله نه وجړل
او را پاسې دا مونږ ته را تر غاړه وته او ای بچی ستاسو د مخه ماته الله ایمان را کړی بابا هغه څنګه وی په کومه ورځ چې تاسو رخصت شوئ په حق شپه ما خوب ولید ودیم او په خوب کې مې یو نوراني چهره ولید یو انسان منکر راغی داسې خشته مخ یو چې د دې مخ نه داسې رڼاګانې ختې وی زه د اندازې نه پوه شوم ما خو پېژنده نه خو د اندازې نه پوه شوم چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی وی ما ورمنډه کړې میں حضرت تاسو منکر څه کوئ وی راته فرمایل چې تا زما د دین د طالبانو مدد کړی دی نو تعالی زیر در کوم خوشخبری در کوم دا الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوی ده ویلې خوشاله شم وی راویښ شم ښځه مې وړقوله اوس خوب ورته وویل چې داسې ناشنا خوب مې ولید وایي چې ښځه مې وړقوله ښځه ماته ویل سړیه ولې دې راویښه کړم مې ولې اوس ما ورته خوب نه دی ویلی وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید منکر راغی او د دې مخ نه داسې پلوشې او رڼاګانې دي مې حضرت منکر څه کوې وی تعالی زیری در کوم زما د دین د طالبانو مدد دې کړی دی د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی زمونږ په کور کې 14 کسانو په دا یو شپه په دې یو ټیم کې 14 واړو دا یو شان خوب لیدلی دی وی سار لاړو ستاسو هغه ملا صاحب لا او د هغه په لاس کې ملاس ورکو اعت موسر وکړو خدای پاک ایمان را نصیب کړ امارونو عقلی خبره به درته وکړم دا دین چې دا مونږ او تاسو په کوم دین کې داخل یو چې اسلام او شریعت ورته وایي دا دین د چا دی دا د الله دی الله د دې دین د پاره پیغمبرانو او د پیغمبرانو نه پس داغه خلیفګان عالمان راولېږل دې د پاره چې دا دین رکن شي امت ته ورسیږي او دا خور شي نو چې څوک د خدای چې زما دا یو میشن څوک خدمت کوي نو زما به خوښي کې بنې خو دې سیاسي پارټو ته وګوره کړه چې یو سیاسي لیډر د پارټۍ سو خدمت کوي نو اته قرباني کې نه قرباني د قرانګي چې څوک د الله د میشن د الله د دین د پیغمبر د میشن د پیغمبر د دین خدمت کوي نو الله به خوشالي کې کنه خوشالي نو دا دوه ډلې خدمتګار شو یو هغه ډله ده چې هغه د طالب په شکل کې لګیا د علم حاصلې قرآن زده کوي او دین زده کوي او بل ته رسي دویمه هغه ډله ده چې د مدرسو سره د طالبانو سره د عالمانو سره مدد کوي ولې چې د دوی دا ګاڼې په ځای ونه درېږي که دوی ځان له دوکانداري کوي ځان له تجارت کوي خو بیا خو د دین خدمت نشي کولی زه به ورسره مدد وکړم ته لګیا اوسه کار کوه زه به درسره مدد وکړم داسې مثال دی زه یو مثال درکړم لکه یو سړی دی په سترګو په دغه باندې شل دی په خپو باندې او بره میوه وې ځان دره ته هغې ته رسېدی نه شي دې شل ته وې راشه چې په اوږه دې کړم نو میوه روشو کوه زما لاس خو نه وررسي ستا خو خپې نشته او هغه شل دې په اوږه کوه مخامخ د دې میوې ته اوچت کوه هغه میوه روشو کوله نو په دې میوه کې د دواړو حصه شوه که نه شوه د هغه شو کوونکي حصه شوه چې چوچت کې د هغه هم پکې حصه شوه دقه رنګې چې د علم د قرآن او د حدیثو څوک خدمت کوي د هغه میوې شو کولو والا دی او چې څوک ورسره مدد کوي مدرسې سره تعاون ورسره کوي دا هغه اوچتوونکی دی نو په دواړو په دین کې حصه شوه نو څوک طالبانو په صفه کې به دیرو د پیغمبر علیه السلام نه به دین زده کوو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یو ځل ډېر وږي شوم دا عجیبه خبره درته وکړم او ډېره زیاته یخني به کېدل لکه د مدینې منورې موسم څه عجیبه غوندې موسم دی خدای پاک دې ولې تاسو بوت دیږي داسې موسم دی د مدینې یو وخت به ګرم یو وخت به دومره یخني شي چې بنده وي خدای اوس چېرته کوټ واسکټ وشي به واچولي یو کال ډېره زیاته یخني و ما ته چا ټلیفون کړو نو ما ځان سره واسکټ یوړو د حج ورځې وې نو چې موږ د حج نه فارغ شو مدینې شریفې مزه سفر وروسته هلته لاړو نو موسم یخنو معتدل و مې خدای دا واسکټ مې سله راوړی دی په واسکټ بیا تنګ وم یو ملګرو زمونږ د علاقې هغه ته مې لکه واسکټ ته خو رجت نشته وي ولې به ورته نشته وي دلته وکلې یخني مې ته ما دا اول دا واسکټ مې درته درکړ
نوې خشته واسکټ په هغه برابر اړ خوشاله شو او مې دا بدن سره وسو هغه نه بیا پیټ رول ډیر ګرانی مې دا واسکټ په سبب کسي ګرځو هغه له مور کا خلا او چې سبا پاسې دومره یخنی و چې خدایا واسکټ مې ولې ورکاو شیطان به وسوسه راچولې هغه صدقه او خیرات بیا دغه کولو چې دا واسکټ دومره یخنی مو شو نو د مدینه منورې موسم سات په سات بدلی کله ګرمي کله یخ شي نو عبد الله ابن عمر وی یخنی مې کېده نو کوټ خو نو او نو واسکټ شته نو څه چل مې وکړ داسې بس وکړو کې یو سرمن مې راوغی نو په دې میاس کې مولا سورې وکړ سرمن لا د ساروي سرمن میاس کې لکه کفن چې چاته چې د سر د پاره پکې سورې وکړي وی سورې مې پکې وکړ ځان ته به واغستا نو ګیر چا پیرا نه وېزان د شوا نو په میاس کې مې یو پړې د کجوري د پاره نه جوړ کړ پاره مې املاک لکه ځان له وته او ضرورت کی ایجاد کی ما ہے او سپلای بنوي نو موږ څه چلو کا موږ ساروي سرمن راواغښت نو پخپه پکټ بمپا چاکو پرې کړه نو د کجورو پړې بم راواغښت د کجورو پړ نو پړې جوړ کو نو هغه بم یو ځای پکې سوريو کنه به ګروت ته پاره شوا او یو ځای بم سوريو کنه پخپه بم لکه روغ راوالو په دې کې بغردي دام جند نو ډېر ځات اوګیو ما او دا شی مې چولې وي بین بارانه ته ځکه خو چې ویلي شي ګرم شي نو بیا د واز کې بین کوي نو یو يهودي داغه باغو نو چې ورلم په دې چوند کې ګورم وي هغه يهودي را باندې پېښو ما ته یا باندې سي راشه که خدمت کې نو ما سره مزدوري شتا نو ځان مې وردن نه که په هغه باغ کې نو ما ته وی چې ګورې لس بورقې او یو قجوره لس بورقې برابر دي باغ ته یو قجوره بدل کوم وی مجبورم حالانکه هغه بورقم داسې ولا بورقه نه او د مدینه کیانه د تورنګو پشان لري جوړ دي ویول ختم بورقه به مې راستله چې لاس به مې پورا کړو کجوره به راکړه او به مې خوړه وی چې بیا به مې لاس پورا کړې ما کجوره راکړو کجوره به مې بل خوړه نو چې بیا به مې لاس بورقه پورا کړو بل به راکړه وی یو څو کجوره مې خوړې پورا مې کړې او کې ناسته مو به مشکله بورقه مې وته غردل روان شو اے باندې سیا ساده سړی استا خو بل مزدوری کیږي لوی باغ دراله وبکه راشه حساب کوي مې چې حساب بخپل کار کوي ورزم اسنه حضور پاک بار تروتی مانس حدیث فوت نشي دا سه جندو د اصحاب صفه د زندگی وا نو حضرت ابو هريره وایي چې نبی رسول الله راته فرمایل چې ورشه هغه تاواز کا د صفه والو خدای یو جام پیری او دا خدای یو کس دو کسو کیږي دا دومره او یا تیاسل 203 به دیرو چې دا زرا ولم نو خوش قسمت خو هغه دي چې بس لون به په خله کې او زمان نمبر خو برستو ذکر علي چې د پیغمبر علی السلام عدد او چې څوک تقسیم کوي هغه اخره کې اسکی وې د پیغمبر هم حکم ویلم ټول د میواس کړ وی جلال النبی علیہ السلام اسکی نه ټول کې نستل امام ابو هريره د خي طرف نشورو کا وی هغه خي طرف والا نه می د پیغمبر علی السلام حکم شروع کړ چې هغه په ور کړ لیسکل وی په مړه خېټه اسکه لکه هم دغه د مالې شو ابو هريره خالي پکې تا ته کوم نه پاتې کی وی هغه اوس کلی وی دریم لورکا وی دریم مشکل پاتې شو دی وی دریم لورکا دریم مشکل پاتې شو دی باس وی پوي شو ما دا خو معجزه ده د حضور پاک وی چې څومره کسانو ټول دا په اوس کل وی اخره کې نبی علیہ السلام غلوخ واغس ایماده چې ابو هريره زو ته پاتې شو والا استوس کا وی ما اسکل وی ما تو اشرب اسکا وی نور میں مسکل وی مسکی مسکی کیږي ما تو اشرب نور مسکا وی میں چې صاحب نور میں مسکل وی شاب نور مسکا وی میں والله لا اجد له مستکن قسم په خدای کا زه خېټه کې تاسو کم ځای ورواچوم بیا مې نبی علیہ السلام لور کړو هغه باقی پیغي اسکل نو خلاص شو دا چبوترا هغه ته به صفوي دا په جمعات کې دا یو نقشو سم اوچت یو لور دیستا دا حاجان عمره ولا لار شي پکې ناس دي 2 رکعات پکې وکي یا تلاوت پکې وکي الله دې مونږ تاسو بوت لګي دا انصار قربانه ورکړي نو خدای انصار سره سوق نبی علیہ السلام فرمایي آیت الایمان حب الانصار وی دا انصار سره مين د ایمان نه خلا څوک چې انصار سره مين کوي دا مسلمان دی او آیت النفاق بغض الانصار او چې څوک انصار سره بغض کوي دا منافق دی
یو موقع کې غزوه حنین او طائف دا فتوحات شنو، باقی کې ډېر زیات مالونه مسلمانانو لراله. د پیغمبر علیه السلام خو یو عجیبه شانو، مکه کې چې کوم خلک نوی مسلمانان شو هغوی له ډېر مالونه ورکړل. چاله سلو خان ورکوه، سخي خو دونه و چې د حد نه وتی، چاله 50 ورکوه، چاله زیات ورکوه. د انصارو له څه ور نه کړل. نو بعضې هلکانو خبرې اترې شروع کړې په انصارو کې، ورکه نه وي خپل قوم له مال ورکړه، مونږ له حیران نه کړه. اوس سره مونږ جنګونه کول دي قریشو سره، زمونږ تورې اوس هم د دې په وینو سرې دي، هغوی له مال ورکوي او مونږ له نه راکوي. نو پیغمبر علیه السلام ته دا خبره راورسېدله. نو یو غټ تنبو په هغې کې ټول انصار را جمع کړل. وی ټول انصار راشه چې یو کس دنه پاتې نه، چې ټول یې جمع کړل. وی تاسو څه خبرې اترې کړي دي؟ نو هغې خو به دروغ نه وي، مشرانو ورته وي صاحب مونږ نه دي کړی، او د هلکانو څه خبرې اترې کړي دي. چې پیغمبر علیه السلام دغه خپل قوم له د مکې مالونه ورکړل، مونږ یې را نه کړل. حضور پاک ورته څه وایي؟ فرمایي وی دوی له مې ځکه ډېر ورکړل چې دا اوس مسلمانان شو، نو لو ولا مطمئن کوم. هسې نه چې مونږ مدینې ته لاړ شو او دا واپس کافران شي او دا شته بیا مکه قبضه نه کړي، شورش جوړ نه کړي، بغاوت نه کړي. دی له مې مال ځکه ورکړه چې زړه مطمئن شي او د تالیف د زړه مینه پیدا شي. او ای انصارو، وی تاسو په دې خوشحاله نه چې خلک به ځان سره کورونو ته ګډې او چیلې بوځي، او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته محمد رسول الله بوځئ صلی الله علیه وسلم. زم خوښیم چې د سره لاړ شم، که ګډه اوښان او چیلې هم خوښ دي. وی صاحب راضي یو په تا چې ته مونږ سره لاړ شي، نم دي په کار دا معلوم. وی انصارو، وی ټول خلک به ډېرېږي، تاسو به کمیږئ، او تاسو سره به وروسته ظلمونه کېږي. وی اس فکر مه کوئ، انتظار کوئ، تاسو به ما سره په حوض کوثر میلاویږئ. او که خلق په یوه لاره ځي، انصار په بله لاره ځي، نو زه به د انصارو په لاره ځم. که خلق په یو دره کې دي، انصار په بله دره کې دي، زه به د انصارو په دره ځم. او که هجرت نه وي، دا مدینه کې پیدا وي. د مارونو دا قربانۍ دی ورکړه. د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو ټول کورونه د انصارو ورکړل، صحابو له کورونه ورکړل. دا د مدینې منورې د هجرت نه پس. هجرت نه پس په مکه مکرمه کې چې نبی علیہ السلام مبارک به مونځ کو، نو په داسې طریقه به یې کو چې مخ بیت الله شریف ته هم راشي او بیت المقدس ته هم راشي. چې مدینې ته لاړ، نو بیا د الله په حکم یې بیت المقدس ته مونځ شروع کړو. دې دپاره د یهودیانو سره په پخوانو کتابونو کې دا لیکلی شوي وو چې د آخرې زمانې پیغمبر به دواړو قبلو ته مونځ کوي، هم به بیت المقدس ته کوي، هم به بیت الله ته کوي. نو چې هغې ته پته ولګي، تقریبا 14 میاشتې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مونځ وکړو. نو په 2مه هجره کې د شعبان په میاشت کې غالبا په 15مه نبی علیہ السلام د یو صحابي تپوس ته تللی و، مسجد د بنو حارثه ورته وایي، اوسني نوم یې مسجد قبلتین دی. هلته تللی و، نبی علیہ السلام د ماسپښین لمونځ کو، خو د خدای نه به یې دا سوال کو، نبی علیہ السلام الله ته به یې لاس اوچت کړو چې یا خدایا ماله بیا واپس هغه د مکې قبله راکړې. بیت الله خو بیت الله دی که نه، چې خدای مونږ له بیا واپس د مکې قبله راکړې، دا سوال به د خدای نه کوو. نو صحابه په دې باندې پوه وو چې د نبي علیہ السلام دعا خو خدای قبلوي، دا قبله به بدلېږي. دا هغه صحابي تپوس یې کو، نو ماسپښین وخت شو، نو په هغه مسجد د بنو حارثه کې نبي علیہ السلام د ماسپښین مونځ وکړو. نو 2 رکعاته مونځ یې بیت المقدس ته کړو چې جبریل علیہ السلام ولا راغی. وإذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام بیت الله ته مخ کړه. نو نبی علیہ السلام صفونو کې لال هغې طرف ته ودرېدو، او قوم مخونه واړو ورپسې شا کړه. نو 2 رکعاته بیت الله ته وکړل، او 2 رکعاته بیت المقدس ته کړې، وروستني 2 رکعاته بیت الله ته وکړل. اوس هم حاجیان چې لاړ شي، نو هلته هغه جومات ته ځي، مسجد قبلتین ورته وایي.
او پاغه کې عموما خلق د برکت لپاره یو 2 رکعاته مونږ کوي. نو مخکې چې زه تللی وم دغه سه محراب د ډېر مزیدار بیت الله ته مخامخ او د دې اپوزیټ الټا سایډ ته مخامخ لکه دغه دروازه چې ده دغه سایډ باندې محراب خو نو خو آیاتونه پې لیکلي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. دا آیاتونه چې کم هغه د مانځه په میانځ کې نبی علیہ السلام ته نازل شوي دا آیاتونه هلته لیکلي او د محراب یو نقشه یې پیچولې وه. بیا چې زه لاړم دوباره نو هغه محراب هغه نقشه هم نه وه هغه آیاتونه هم لر کړي او د هغې محراب په ځای ګیټ کړو کړی دی. نو یو بوډا بابا او څوکیدار هغه نه مې تپوس وکړو نو ما ته وی حکومت دا دغه وکړو چې دا بند کړې مې دا ولې وی خلکو به دې خوا مونځ کوو بعضې برادر چې نبي علیہ السلام دې خوا کوي مونږ هم داسې کوو لکه نبي علیہ السلام خو چې کوو هغه وخت یو دا قبله اوس قبله نه نو دا قبله بدله شوه. نو یهودیانو پراپیګنډه شروع کړې کله یو خوا منځونه کوي کله بل خوا منځونه کوي. الله وی ګوره اصل خبره قبله بیت الله یا بل شی نه دی اصل خبره د خدای د حکم تابعداري ده بس دا خو د خدای حکم دی کله د داسې مونځ کوه داسې به کوې دې خوا مونځ وکړه ټیک ده خدای چې څه حکم یې هغسې به کوو. دویم دا کار وشو. دریم یو بل کار وشو چې هغه اذان و د اذان ابتدا په مکه مکرمه کې خو مونځونه دي پټ کول چې مدینه شریفې ته لاړل نو جمع شروع شوه مسجد قبا کې هم شروع شوه په مسجد نبوي کې هم شروع شوه قبانو نو یو ځل نبی علیہ السلام صحابه د ماسخوتن د مانځه نه پس کینول میټینګ دپاره وی کینې چې کېناستل وی یاره څه داسې مسله په کار ده چې مونږ پې خلک مانځه له رابلو څوک یو کس پکې پاسېد وی صاحب زما خو دا تجویز دی چې اور به بلو د مانځه په وخت کې به اور بلو نو چې لوګي یې بره غرغنډه خلک وویني نو مانځه له به راځي. نبي علیہ السلام نه اور خو د مجوسو کار دی مجوسیان د اور عبادت کې دا کار نه کوي اور له دخل نه ورکوو په خپل عبادت کې. بل کس وی صاحب تلی به وو تلی به ټنګو نبی علیہ السلام دا خو د عیسایانو کار دی. بل وی صاحب ښکر کې شپېله کې به پوکې وو وی نه دا خو د یهودیانو کار دی هغوی خپل عبادت له په دې رابللي کوي. یو بل صحابي وی صاحب اواز به کوو که نه چې الصلاة جامعه د خدای مبخه د مونځ وخت دی راځئ وی دی په دې فیصله شو. صحابه خواره شو چې خواره شو یو صحابي د حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه یو خوب ولید راغی نبی علیہ السلام ته الوی وی صاحب بیګا مې خوب ولید چې خواره شو مونستانو کور ته لاړو وی ودیما او په خوب کې وایم چې د مدینه بازار کې ګرځم یو سړي سره تلی ده خرڅی یې زه ورغلم ما یې د خدای بنده دا تلی خرڅی وی هغه راته وی چې او خرڅوم خو څه پسې کې وی ما ته چې مونږ به پې خلک مانځه له رابلو وی ما ته چې یو ښه شی راته نه ښیمه په خوب کې راته سړی مې وښایه راته که نه دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تر د لا اله الا الله پورې وی بیا راته چې ودرېږه دا مخکې وایه او چې کله جمع تیاره شي دا پوره وخت شي نو بیا راته اقامت وښو چې دا خوب ولید د دې راپاسېد راغی نبي علیہ السلام ته ویل صاحب دقسې خوب مې وی انها لرؤیا حق ان شاء الله وی دا د رښتونې خوب لیدلی دی. نو علما وایي چې نبي صاحب ورته ولې دا وایي چې رښتونې خوب لیدلی دی. پیغمبر علیہ السلام چې کله معراج ته تللی و دا بانګ یې هلته اورېدلی و خو په دې حکمت الله نو پوه کړی چې دا بانګ څه دپاره دی نو چې دې صحابي ورته خپل خوب واورو نو پوه شو چې و خو دا خو ما اورېدلی و په معراج کې دا خو دې مقصد دپاره وی داسې وکړه وی قم مع بلال وی بلال سره ودرېږه او الق علیه ما رأیت چې څه دې لیدلي دي هغه درته یو ښایه او فانه اندى صوت هغه ستا نه په اواز کې اوچت دی. نو دې حضرت بلال سره ودرېده او چې څه خوب یې لیدلی و نو حضرت بلال ته هغه وی هغه بانګ وی نو چې بانګ سنګ بلال شروع کړه چې عمر ځان به یې صادر راښکه او رامنډه یې والې وی زما دی قسم په خدای وی ای پیغمبر رښتونی پیغمبر ای ولی وی قسم په خدای داسې خوب اوس ما هم لیدلی دی
سورلسو صحابه په دا یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی او پیغمبر علیہ السلام تصدیق هم وکړ. نو دا په لومبۍ هجره کې دا بانګ په مدینه منوره کې شروع شو. مدینه منوره کې چې کوم نور جماعتونه هغې کې به هم د لمانځه لپاره بانګونه ویلې کېدل. او مکه مکرمه چې کله فتح شوه لومبۍ بانګ په مکه مکرمه کې چا ویلې؟ حضرت بلال رضی الله عنه. ځکه مکه کې خو بوتانو 360 بوتان په دې مطاف کې ولاړو. نو چې مکه فتح شو نو نبی علیہ السلام سره یو لرګی یو چوکا و سره بوت به پیواو او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدل باطل ولا يعيد. دا به دوباره بیا نشي، دا باطل دا دین. نو بیا چې کله بیت الله صفا که دنم صحابي ور دن نکو بیت الله دنم پاک کنو دنم پکې بوتانو هغه تر وستل نو بانګ بوسوي. نو بلال پسې ګرځیدل نو دی راوست بلال بانګ به وي خاصه به کم ځای به چې کوم دې تا حکم وکړ بیت الله سر توخه جو پر سر د پاسه بانګ وای. حالانکه د بیت الله په سر د ضرورت نه بغیر ودرېدل مکروه دي بر سر ته وخی ای په دې بانګ وای. نو چې رسول حضرت بلال نه تاسو کو وستا ذهن کې داوت دا بانګ بلوم به پتا وای وینا ایمه چې ډېر نږدې صحابه دي زمانه ډېر قریبي لوی دا بانګ خدا په بیت الله کې لوی بانګ دی. دا به نبی علیہ السلام پاغي وي خو د پیغمبر علیہ السلام عجیب انصاف و دی که مالدار ته بل ته نه ګوري چونکې د پیغمبر علیہ السلام د جمعات مؤذن حضرت بلال دی. غریب دی درنګه تور دی جبه کې لکنت دی خدا غزه مؤذن دی. نو دا ډیوټي هغه تاسو کوله. او بیا چې صحابه لاړل د مکه مکرمه یو بل صحابي دی حضرت ابو محذوره رضی الله عنه هغه ته بیا د مکه مؤذن هغه مستقل جوړ کړ. همه واجب داستان دی چې نبی علیہ السلام په لار را تیرېده واپس حنین او تاس فتح شو راته د مکه خوا کې یو ځای کې پړاو کړو دمه کړو. نو حضرت بلال باندې د ماشومان په خې کولې نو والا ورته کوي کنه چې څنګه هغه आवाजونه کول دی وړم په خې کولې والا د کلو خلک چې کمل تکم کړیو. نو نبی علیہ السلام صحابه دې دا وړل نشي نو وړو منډه کړ. نو یو کسې پکې راونیو نور کورون ته تختې دی یو پکې راونیو دا ابو محذوره رضی الله عنه. چې دې څنګه ونیسته نبی رسول الله ته پیش کوي چې دا یو پکې راونیو باقي کورون ته تختې پیغمبر زموږ بچي چې دا په خیر دې مؤذن کولې شابه وایا ماغوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. نو پیغمبر علیہ السلام ول په سر او په سینه لاس راخته ودا اشهد ان لا بیوای. نو د بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد دا مې یو پیغمبر علیہ السلام علی پسر او پسینه لاس راخته په اسلام می پړه کې وردن نشو او کافر وکړ پړه کې وردن نشو. ایشاب الله د بانک خلاص کا نو چې بانک می خلاص کې مې الله رسول ماته ایمان خای مسلمانې خدای مسلمان کا ویزه مکه مؤذن میکړ. نو اذان د هجرت نه پس دا اذان مقرر شو په جمعات کې او بیا ځای په ځای په مدینه منوره کې نور جمعاتونه هم جوړ شو واړه واړه. مسجد د بنو سلمہ مسجد د بنو حارثه مسجد قباء خو د مخ کې نو او مسجد نبوي برکتونه خدای څومره ورکړل. دې دې نه لاړل مدینې ته مکه ته پاتې شو بیت الله ته پاتې شو خدای څومره برکتونه ورکړل. په مدینه منوره کې یو مز یو په 50,000 ولا خدای قبله اوسې ماغه حکم دی یو منځ یو کې یو په ځر یو روایت کې بلکې یو په 50,000 لکه نور دینو کې 50,000 منځونه کړي او عمره ته پاتې شو نو چې مسجد قباء ته څوک شي او 2 رکعات نفل پکې کړي نو الله د عمره ثواب په ورکړي دې برکت شو. او بیا د حضور پاک جمعات کې د جنت ځای د جنت نبی علیہ السلام فرمایي ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه وی د ما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کمزوري دا د جنت د باغچو باغچه ده. نو ډېری وجه علما وایي چې څنګه د جنت باغچه ده. یو وجه دا ده چې دا ځمکه به الله د قیامت نه پرواز راوالي په جنت کې به کېږي. نو دا اکثر د خپلو دوستانو ته وایم چې په ریاض الجنت کې دعا کوي نو دا وایي چې خدایا
په دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو په آخرت کې به د جنت ځمکې ته بوځي. او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی، د قیامت پر ورځ به دا منبر او دا ځمکه خدای وایي د حوض کوثر په غاړه به کېږي. قیمتي ځایونه دي چې سړی پکې مونځ کوي او لږ سوچ سره مونځ کوي نو د پیغمبر علیه السلام زمانه وغه یاد تازه کېږي چې دا هغه ځای چې حضور پاک په پکې ناست و، مونځونه به یې پکې کول، جرګو سره ملاقاتونه به یې پکې کول، صحابه به یې پکې ناست و، تلاوتونه به یې پکې کول، حضرت جبریل براته، فرشتې براته ملاقاتونه به یې پکې کول. مدینه منوره ډېر مبارک ځای دی، خدای دې ورته مونږ تاسو وکړي. او په بعضې ستنوي لیکلي دي استوانه ابیلو بابا، استوانة السریر، استوانة الحرس، استوانة المخلقات، په بعضو لیکلم شته. نو رښتیا خبره کوي چې چا کې ایمانی کنه او د پیغمبر علیه السلام محبت او عشق پکې وي نو د مدینې خاوره به ورته د جنت خاوره ښکاري او مدینه منوره به ورته ډېره برکتي ځمکه ښکاري. او دارنګې مکه مکرمه چې زموږ د بیت الله سره تعلق دی. ګوره د معجزې د پیغمبر معجزه ده، چرته به هم دا نی اورېدلې چې دا ته بل چا چل زده کړی دی، په هغې کې چل زده کېږي نه. د یو پیغمبر بچي هغسې معجزه نه ده ښکاره کړې کومه چې د پلار و او نه ملګرو هغه ښکاره کړې ده. نو په معجزه کې تعلیم نشته، چل زده کول پکې نشته. او دا جادوګران چې دا کوم مصنوعي اوبه موبه به یې رابیایي دا خو د هغه شاګردان د هغه نه چل زده کړي نو هغه مغسې کولی شي، د هغه نه بل شاګرد چل زده کړي نو هغه مغسې کولی شي، د هغې مثل جوړېږي، د معجزې مثل څوک نشي جوړولی. لکه زه به یو مثال درکوم، د حضرت سلیمان علیه السلام تخت به په اول وته، دا یو معجزه وه. بعضې خلک وایي نه یاره وایي دا اوس هم تختونه په هوا نه الوځي چې جز دی. زه قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، د سحر نه تر ماسپښینه پورې به دونه مزل کو چې لکه یو میاشت څوک مزل کوي، او د ماسپښین نه د ماښامه پورې به د یو میاشت مزل کو. اوس هغې ته معجزه وایي، د بل چا تخت که الوځي دا معجزه نه ده، دا خو اسباب یو ځای کي، انجن او تیل یو ځای کي او پردې یو ځای کي، نو یو هم جوړولی شي او بل هم جوړولی شي. نه خو به قالین پروتو، په قالین به کرسۍ لګېدلې وې او پکې به وزیران او سلیمان علیه السلام ناستو، قالین به غون خدای پاک اوچت کړ او روان به او یو ځای ته به ورسېد. دا یو معجزه وه. نو زمونږ د دواړو جهانو مبارک سردار له خدای دومره معجزې ورکړي دي چې هغه د شمیر نه هم زیاتې دي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې زر شمیرلې دي. امام بیهقي په دلائل النبوه کې 1400 شمیرلې دي او علامه نووي هغه وی 3000 دي. خو زموږ علماء کرام چې کوم تحقیق کوي نو د پیغمبر علیه السلام معجزې د شمیر نه زیاتې دي. دا چې چاته څومره معلومې دي بس هغه یې راجمع کړي دي. د ټولو نه غټه معجزه د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف دی، دی لوی دلیل دی. ولې دا معجزه ده؟ ګوره چې نازلېده به یو جدا شان سره قرآن شریف نازل شوی دی. بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی چې په پیغمبر علیه السلام به وحی نازلېدله، لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، چې سخته یخنۍ کې لکه د جنوري او د دسمبر په میاشت کې به قرآن نازلېده او موږ به د پیغمبر علیه السلام وجود ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، د تندینه به د خولو قطار لاندې روانو. د انسان په کلام کې دا زور شته نشته دی. یو معجزه شوه د قرآن معجزه چې د حضور پاک د تندینه خولې بیایي. او زید ابن ثابت وی یو ځل د نبی علیه السلام رون زما د رون د پاسه پروتو او دې کې قرآن نازل شو، وی کادت فخذی ان ترضع، وی قریب و چې زما د رون دې مات کړی. دا یو معجزه شوه. یا تر ننه پورې قرآن شریف کې محفوظ دی، یو آسمانی کتاب محفوظ نشته او قرآن شریف محفوظ پروت دی. دا د قرآن یو معجزه ده. یو داسې یا تر ننه پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت مثل چا جوړ نه کړ. الله لومبې اعلان کو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن
لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. وی دا ټول انسانان او پیریان یو ځای شی دی د قرآن مثل جوړ کړي چې خوند یې ونه کو نو بیا وی ده فأتوا بعشر صور مفتریات، وی ده 10 صورتونه جوړ کړي چې خوند یې ونه کو وی فأتوا بصورة من مثله، وی ده یو صورت جوړ کړي پټې نه صورت ان اعطیناک الکوثر د دې برابر یو صورت خو جوړ کړي نو پاغیم قادر نشو. ترننه پورې چیلنج د دنیا کافر ہوتا د قرآن د رکوټي صورت برابر صورت نشي جوړولې. دا د قرآن معجزه ده. نو ډېرې زیاتې دي خو یو څو غټې درته مخکې کوم. لکه د حضور پاک مبارک یوه معجزه دا وه چې حیوانات ورسره خبرې کړې دي او خپل فریاد یې ورته پیش کړی دی. په یو سفر کې نبی علیه السلام روانو، یو صحابي یو اوسې ونیوه ښکار یې کړه. هغه اوسې راله نیغ نبي علیه السلام ته یې زور کو ځان یې پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کړ. وی د الله رسوله وی ستا دې ملګري زه ښکار کړی او وی دلته یو غر دی او په هغې کې یو غار دی، په هغې کې زما ماشومان واړه واړه بچي دي. نو که زه ستا دې ملګري ذبحه کړم حلاله کړم نو زما هغه بچي به د لوږې مړه شي. اوږي دي هغه ماشومان بچي، نو ته دنه ما خلاصه که چې زه هغه خپلو بچو له پی ورکم نو بیا به دله راشم. پیغمبر علیه السلام مبارک پته وفرمایل وی پتا څه یقین دی ته خو زما نه اوس د دې ده نیولې نو پتا څه یقین دی چې زه دې خلاصه کم او بیا به راشي که بیا رانه شي. وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه به د هغې نه مضبوط قسم بل نی. وی وایه وی ښه که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاڅئ. اوخو وی ډېر خطرناک او مضبوط قسم دی وخور، ډېر مضبوط قسم. وی پرېږدې اوسې پرېښوده، اوسې په منډه لاړه هغه غر ته، هغه غر ته ننوته، خپلو بچو له پی ورکړل نو واپس راله. چې راله نیغه نبي علیه السلام ته ودرېده. حضور پاک هغه صحابي ته وی د اوسې پرېږدی، معلومیږي د دې ماشومان بچي دي نو که دا تالاله کې خو هغه بچي بیا ضایع شي او بیا غټ اعلان وکړو وی کلم چې تاسو ښکار کوئ نو په داسې ورځو کې به نه کوئ چې د دې مارغانو واړه ماشومان بچي وي، د بچو په ورځو کې به ښکار نه کوئ. دا دې وګوره اوسې ده او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړئ. اوس بل چا سره اوسې خبرې کولی شي، دې ته معجزه وه. داسې کار د پیغمبر علیه السلام نه څرګند شو، د هغه په مخ کې څرګند شو چې هغه د بل چا مخ کې نشي څرګندېدی. یو ځل نبي علیه السلام تشریف فرمو، یو اوښ راغی، اوښ نیغ را روانو، خلکو شړه، نبي علیه السلام یې پرېږدی، دې اوښ فریاد راوړی دی او نیغ د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې له راغی او سم لاس او دا سر یې د حضور پاک په دې خپو مبارکو کې کېښود او وبرړېد او د سترګو نه اوښکې روانې شو. وی د اوښ مالک راولې دی اوښ ما ته فریاد وکړ، راویې غوښته، مالک یې راوست، وی ستا دی اوښ ما ته فریاد وکړه، ته پې کار ډېر کې او ګیا نه ورکې او ډېر یې ستړی کې. وی او صاحب بلکل هم داسې کوم. وی ښه نن نه پس به داسې نه کوئ، په دې سارو کار کوئ او ډېر یې مه ستړی کوئ چې لږ دمی نو کار نه بندوئ او چې کار پې کوئ نو ګیا اوبه م وله ورکوئ. دارنګې په یو سفر کې روانو، یو اوښ چا د پړي نه نیولی و، اوښ چې نبي علیه السلام ولید نو پړی شلو او پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کېده، زور یې لګاو، مالک راښکه او دې نه منې کېده. نبي علیه السلام ته یې مخ راواړو، وبرړېد او سترګو کې اوښکې وبهېدې. حضور پاک یې مالک ته ووایي چې ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړ، ته پې مشقت ډېر کې او ګیا او خوراک وله کم ورکې، داسې به نه کې. داسې ډېر واقعات دي چې د حضور پاک مبارک سره حیواناتو خبرې کړي. خلک وایي که نه وی سلیمان علیه السلام سره به مارغانو خبرې کول، دا بالکل ټیک ده. سلیمان علیه السلام هم یو معجزه وه چې خدای پاک د مارغانو په جبو هغه پې کړی و، دا د حضور پاک هم معجزه شو. د هغې نه علاوه دا خو لا نبي علیه السلام دی، د صحابه و کرامت وګوره. د نبی علیہ السلام یو صحابی دی حضرت سفینه رضی اللہ تعالی عنہ، په یو ځنګل کې وی روانو،
ویتلم لار رانه غلطه شو شړه وی یو زمری مې ولید وی زمری چې زه ولیدم وی بس په ما را حمله کېده وی چې زمری ما ته سینګ ځان جوړ کړ او په ما او را حمله کوي نو ما فوراً زمری له آواز ورکړه چې ای زمریا زه د نبي علیه السلام خدمتګار او د هغه خادم یم ګورې وی چې دا مې ورته ووی زمری غلی شو یې خوله وازه کړې وه او ما ته حملې ته ځان جوړو یې خوله بنده کړه او لکې ښکته کړه او نیغ راغې د ما خواله او تو شو زمری نیغ داسې روان دی زه خو ته یریږم وی بیا زمری واپس شو هغه بلد سپی انسان ته لکې ترنګی که نه ترنګی وی دغسې لکې ترنګی او بیا په لار روان شو وی زه خو یریږم وی بیا واپس شو ما ته ګوري او بیا روان شو وی ما وی چې داسې معلومیږي لکه زمری ما ته جوړ لاره ښیي وی بس دمانه مخکې دی زه ورپسیم وی ما ته شاته ګوري او زمری مخکې روان دی او ما ته ګوري مخ راړی او بیا ځي وی نیغې لارې ته یې برابر کړم چې نیغې لارې ته یې مخامخ کړم زمری رانه واپس لاړ او زه په نیغه لاره راغلم حضور پاک ته یې دا حال وی ګوره د نبي علیه السلام یو خادم صحابي هغه ته زمری د خدمتګار غوندې لار د نوکر غوندې لار ورته ښیي دا د نیکانو خلقو کرامت دا د نیکانو کرامت خدام د پیغمبر په حق کې معجزه زمارونو په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمې ژوند نو کافرانو سره څه جنگ جګړه رااله او پیغمبر علیه السلام ډیر پریشانه د مکې نه بار ووت چې بار څنګه ووته نو یا الله وی زه خو نن ډېر پریشانه یم خدای داسې یو مسله ما ته راپېښه که چې زه پې خوشحاله شم نن ډېر پریشانه او وجود یم زخمي و حضرت جبریل علیه السلام وله راغی وی ولې وی ډېر خفه چې داسې یو مسله اوس یو شی پیښ شي چې زه پې لږ خوشحاله شم وی ښه خدای پاک تعالی دا طاقت در کړی دی چې دې اونه کې کمه اونه ته د څانګې نه نیسي او ځان پسې راکاږي تر پسې به راځي وی یو اونې ته ورمخامخ شوم چې ورمخامخ شوم نو اونه مې د څانګې نه ونیوه زه ترې مخکې او اونه ځمکه سیرلي کېږي او ما پسې نیغه را روانه ده او د تعجب خبره دا ده چې اونه مې سینګ د څانګې نه ونیوله نو اونه را ټیټه شوه او سینګ چې انسان ته سلام کوي دغسې ما ته وایي السلام علیک یا رسول الله د خدای رسوله په تا دې سلام جبریل علیه السلام راته وی اوس څنګه ما وی چې بس اوس ډېر زیات خوشحاله زړه مې خوشحاله شو دغه رنګې په یو سفر کې نبی علیه السلام روان دی او د اودسماتي ضرورت یې راغی او د پردې سشته نه چې ورته کښېني اواز یې وکړه داسې مخامخ یو اونه وه هغې ته اشاره وکړه او یو بله اونه وه هغې ته اشاره وکړه یو اونه هم په منډه را روانه ده او بله هم په منډه را روانه ده ځمکې شلول او دواړه اونې رالې او دا اونې په ځمکه ټیټې شوې سور یې جوړ کړ او پنۍ یې جوړه کړله نبي علیه السلام ورته خپل حاجت پوره کړ چې پوره یې کړ یوې ته اشاره وکړه یو هم خپل ځای له لاړه او بلې ته اشاره وکړه بله هم خپل ځای له لاړه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم چې اونې ته یې اواز وکړ نو بې د قدم او د خپې نه اونه په تنه را روانه و نبي علیه السلام له خواله راورسېده نبي علیه السلام فرمایي وی د نبوت نه مخکې چې به په لاره تلم او کومو کاڼو به په ما سلام اچوي اوس هم ماته هغه کاڼي معلوم دي دا د حضور پاک معجزه ده بل د دنیا یو ساینسدان خو یې ونه ونیسي او ځان پسې دې راکاږي چې ورپسې راشي یو یهودي راغی نبي علیه السلام ته کېناست وی زه مسلمانېږم خو د پیغمبر یو معجزه وي نو ستاسو معجزه شته چې ماته یې ښکاره کړي نبی علیہ السلام لږ سوچ وکړو بیا وی اوشته وی څه معجزه راته ښکاره کړې وی ښه که د اونې دې غونچک ته دې اشاره وکړم او دا را اونې نه راښکته شي او دلته ماله راشي بیا به مې پیغمبري ومنې وی او نبی علیہ السلام د اونې ته اشاره وکړه د اونې هغه غونچک نیغ راته د پیغمبر علیہ السلام مخکې راکوز شو بیا ورته اشاره وکړه غونچک بیا خپل ځای له ورسېد یهودي خدای مسلمان کړ
دا یو معجزه شو د نبی علیہ السلام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے وی یو ځل د مکی زندگی دا وی پیغمبر علیہ السلام د مکی د کافرو نه ډېر زیات تنګ شوی وسره حضرت ابوبکر نو وی زه د مکی نه باروم یو کافرو د عقبه ابن ابي معيط ګډه چیلې مې سرولې وی نبی علیہ السلام او حضرت ابوبکر دواړه مال راغل وی ما ته وی چې دا یلک پیرا باندې اسکا وی ما ته وی چې زه خو پیدر باندې نشم سکلی دا ګډه چیلې زمانه دي دا خو زما د مالک زما پکې یو خپل نشته تاسو باندې څنګه په اوسکو وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا سه چیلې پکې شتا چې هغه چیلی سره نی ملو شوی مال شوی نی وی مې چې او وی دغه بچی راول نو یې دلارم یو بچی مې راوستا ولا چې هغه بالکل پټې نه بچی مال شوی نه و چیلی سره نه و ملو وی نیغه مې راوستا نبی علیہ السلام ته مې ودرولا وی پیغمبر علیہ السلام وی لوخ راواله وی ما سره د کانی لوخو د کانی د عربو بکره د لرګي لوخي او کله د کانی لوخي الوخ مې ولا ورکا وی نبی علیہ السلام مبارک داغه په غلاس پته شو باندې باغ تو باندې ګوتی وانه غلان یو پر سیدا تشي غټ شو وی اغه لوخه ته ډک وی مال امراکل حضرت ابوبکر صدیق مسکل او وی پخپل هم اسکل وی بیا په غلان باندې ګوتی واله وی واپس چې څنګه واقص شو وی په دا غرض د پیشم چې دا رښتونه پیغمبر دی بل څوک داسې نشي کوي او د هجرت په سفر مې د ام معبد قصه نه وکړه چې دا غي پکور کې مرزوره چیلې وا او پیغمبر علیه السلام مبارک او چاوا څومره پیغشتي داسې خوراک کې ډېر برکتونه حضرت انس وی نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیات اوګیو وی دما پلار او پلندر ابو طلحه وی کور تراغه وی دما مور ته وی ام سلیم ته چې ام سلیم د خوراک د کرسشتا ای ولی وی قسم دې په نبی علیہ السلام مدا سي لوګولې د ډیر زیات اوګی او دی خي طرف ته اوګس طرف ته د لوګي نه کانی تړلې د درد دوانه ام سلیم وی چې بنکر خپل سنشتا خدا یو سو ټوټه د اوربشو د ډوړې پرتی هم ډکرې وی ما ته وی راشه نسا دا ټوکړي نبی علیہ السلام له یوسا او پټه ولا ورکه چې بل څوک ته خبر نشي ځکه نبی علیہ السلام خو سخی ډیر زیات باغه کې سخاوه نو قبل څوک ته خبر شو په خپل باندې خو نور ډبه ورکی نو زما مور لوپټه راکوزه کړه او هغه ډوډۍ د لوپټې په یو طرف کې وتاړله او ترخ کې را لکه خاوده او د لوپټې بل طرف زما د سر نه تاو کو چې ډو سو په پیلش په چې د سنگرالم او نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ خدریدم ارا باندې پیښو یلکه ابو طلحه را لګلې ما وی سیب او وی خوراک در کړی دی نو ما غوږ انکار نشو کولی ما وی او سیب وی خذل ارشا کورتا او مونږ درلو وی پیغمبر علیہ السلام سره دغه اتیا صحابه کرام وی زه چیزو ابو طلحه ډوړې کړې وی ما منډ کړې پلار د دروازې نه مخ راغی ان سوال رااله وی مې چې نبی علیہ السلام خو صحابه را مخ را پسات پس را روان کړ ټول رالل امند لال کور بیبي ته الوي وی نبی علیہ السلام خو ځان سره چې څومره صحابه ټول را روان کړي دي حضرت انس ته وی تا وته ډوړې خولې دا او ما خو وته خوله ای بس بیا خدای په چوکاري پیش وی چې څنګه راغی نبی علیہ السلام منکرا صحابه کینو او د دې سره انګولشتا مونږ یې نه سه بنګولې هونیسته یو مشک دی او هغه د غوړو لړلې دی غوړی پکې نشته اصل لړلې دی نور څه د خوراک نشته ویرا کړه مشک وی نبی علیہ السلام هغه ډوډۍ راوانشت او یو غټ لوخي منکر چې هغه باندې به اتیا لس کسان کې ناستېدل نو پاره کې هغه ډوډۍ والا کړه او هغه د سرمه د لوخي د غوړو لړلې
لړلې خو پیژنې کنه یو چې ګولی پکې پراتی بیګی دی یو اصل لړلې په لاس ته را جدا کې او بیګی دی نه هغه لړلې لوخه هغه په د پاسه را الاوړې کو هغه له زور ورکړه هغه نه څو ګولی پیرا پلاسو باندې را جارو کړل او په ډوړې د پاسه واچول ا ډوړې په لګلم دکړه وی ما ته ورشه لس کسان راوړل وی لس مې راوغختل وی ډوړې خوړه وی بارو وطن وی لس نور راوغواړه لس نور رالل هغه خوړه بارو وطن لس نور وی اتیا کسان ګډ ماړ شو او هغه ډوړې د غوړو ډکه داسې پرته ولکه چې چا ګوتې نیورونه حضرت انس ته چاته پوښتنه کو وی څومره کسانو ډوډۍ خوړه وی په موقع خو اتیا کسانو وی قسم دې که یو لکو ام په مړېدل دې معجزه شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي غزوه خندق کې اوسو معجزه شو غزوه خندق کې نبی علیہ السلام خندق کنيست دغه کافر ډیرو مسلمانان کم لزر کافر په مکه راغلی نو خندق یې کنيست چې کافر په مدینه را دن نه نشي یو ځای خاص یو دو طرفونو ته غرونه او بل طرف ته اوار میدانونو په اوار میدان کې خندق کنيست نو چې کله خندق کني نو یو ځای پکې دا سره وت چې هغه ډیره کلکه داسې خوره ولکه دا شګې چې یو ځای شي دا ترله چې وته وایي کلکه ځمکه راووته تو بیا ورته عربی کې وایي نبی علیہ السلام په صحابه راغلل وی سیب نور خندق خو روان دی پاسان او کنيسته شو او دا یو ځای ده کنه ولیکيږي علم پېشین شو پکې پټې اوس په نه دخل نه کوي وی زه درځم وی پیغمبر علیہ السلام مبارک را کوش او دا خېټه مبارکه په صادر باندې تړلې وی مونږ ولې ګینتري ورکړه کودال ګینتري وی چې اوچه دیکلو بسم الله وی او سره د الله اکبر आवाज وکړ او غزار یې ورکړ نو هغه تیګه چې وا درې مېسه داسې وبېده لکه د شګو په شان دی یو رڼا چې اوچته شو یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټوله ښکاره شوه وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې په دې رڼا ما ته خدای پاک فارس وخو ایران علاقه وی چې دویم ځلې کودال اوچت که ګینتري او بیا وی بسم الله والله اکبر او درځې ورکړه نو دوی مېسه لکه د شګو وبېده وی ما ته خدای یمن او شام دا علاقې راته خدای پاک وخو شام چې دریم غزار یې ورکړه وی هغه تیګه داسې شوه لکه ټوله شګه چې د هغې نه بیا یې رڼا اوچته شوه وی یمن راته خدای وخو دا کم ځای نه چې نبی علیہ السلام ته خدای په دې رڼا کې وخول دا الله اشاره ورکړه چې ستا حکومت ستا دا امت دا به خدای دې ځایونو ته رسوي هماغسې وشو په دریو غزارونو هغه غټه تیګه ترله چې ورته وایي او خټه دا ځمکه چې کلکه شي لکه د شګو غوندې وبېده دا یوه معجزه شو دویمه سوه وی نبی علیہ السلام ډېر زیات اوږې وی داسې اوږې چې په دې ښي طرف ته هم کاڼې تړلې او ګس طرف ته هم تړلې وی لاړم بیبي له ما ښځې ته چې ښځې د حضور پاک مې داسې حالت ولیده چې صبر نشم کولی د خوراک څه شته نو یو راکوټې کورنۍ چیلوکې وه پوټینۍ کورنۍ چیلوکې چې پوټینۍ وي او اوچی مال شوي م ني څونه غوښه به یې پکې زیات نه 3 کیلو یا 4 کیلو یا 15 کیلو دي پوټینۍ او ما وی چې دغه شته د اوړه وی د اوربشو لږ شانتې اوړه شته دی یو سا تقریبا یو 3.5 کیلو وی مې خلاصې وکړه ته دا اوربشې اوړه کا او دا اوړه واغه او زه دا چیلوکې الالومه او دا غوښه درته ټوټې کوم چې نبی علیہ السلام د یو 2-3 کسو سره راوغواړو او ګزارې وشي وی دا ما ښځې زر په میچن کې اوربشې واچولې هغه اوړې برابر کړل او اوړې واغه او یې ما هغه چیلوکې لکه سرمن مې ته وویسته او غوښه مې ټوټې ټوټې کړه او بیا مې غوښه ووین په کټوۍ کې واچوله اور مې ورته بل کړه وی چې زه د هغې نه اوس ګارېدم نو زما ښځې وړه غږلي په کاسه باندې غوښه او ښوروا رالي او ډوډۍ ماتئ په خپلو مبارکو لاسو او د پاسه پې غوښه او ښوروا اچئ او یې کسان را دننه کې هغې به خوړله چې هغې به تلل نو او چې د کټوۍ نه به یې سینګ غوښه راوویسته نو زر به یې په سر کېښوده
نو بیا به دغسې نو وی قسم مې دې په خدای وي حضرت جابر وی چې څومره د مدینې خلک وو د خندق په جهاد کې وی ټول ماړه شو او وی قسم مې دې په خدای وي چې کټوۍ زمونږ هغسې خوټ کېدله او د تنور نه هم هغسې ډوډۍ را نړېدلې. دا معجزه شو د حضور پاک. د دې نقشه به څوک داسې پیدا کړي تر ننه پورې نه. ټوله دنیا د دې د نقشې او د دې د مثل نه عاجزان دي. دې ته معجزه وایي. یو سفر کې پیغمبر علیه السلام ته شکایت وشو. وی صحابه وګوري وی چا سره سلم ډېر خوراک شته نو چا سره سو یو کس سره یو موټی ستوانو بل کس سره یو موټی ستوان خو پیژنې که جوار میده کی یا غنم میده کی یا اوربش میده کی هغه ګوړه موړه پکې واچي لږ غوندې ستوان یې راوړل او د نبي علیه السلام مخې ته یې کېښودل. وی حضور پاک پکې څه الفاظ ویل چوف یې کړې وی راشئ وړئ وی چې څومره صحابه و ټولو ته خپل لوښي ډک یې وړل. دا یو معجزه شو. دارنګې د اوبو معجزه وه. په حدیبیه کې صحابه 1400 کسانو. صحابه راغلل نبي علیه السلام ته شکایت وکړه. وی صاحب کوم کوی د حدیبیه کوی ما لیدلی دی اوس هم کوی شته او د تیږو د غاړه ورته جوړه شوې ده خو اوبه پکې اوس نشته شاړ دی مکمل وچ دی وچ. زه لاړم هغه د حدیبیې کوی ده او ګیر چاپېره ده کیکر د دې غټ کیکر دا اونې دي ډېرې زیاتې اونې دي هغه زمانه کې هم پکې د کیکر ونې وې. نو یې صاحب کوی خلکو راوځنځه اوبه پکې نشته. حضور پاک راغی 1400 بلکې 1400 نه 1500 پورې 1500 پورې صحابه دي. اوښان ورسره دي ګډې چیلې ورسره دي اسونه ورسره دي. وی پیغمبر علیه السلام د کوی په غاړه باندې کېناست یو غش یې راوایسته وی لږې اوبه راکړې لږې اوبه صحابه کوی کې واچو او خپل غش مبارک یې کوی ته وروغورځاو. وی په دې کوی سر کې دی لږ سات یې په سر کېښود. وی اوس دې سر لرې کې وی سکیت یې اوبه څومره صحابه چې و ټولو ته اوبه وڅکلې څومره اوښان چې و ټول سیراب شو څومره ګډې چیلې وې ټول سیراب شو او چې څومره صحابو سره مشکونه په سفر کې بدن سره مشکونه ګرځول ټول یې ډک کړل او چې کوی ته هم کتل نو کوی هغسې راپورټ کېده وي اوبه نه وچېدل. او په دغه سفر کې نبی علیہ السلام مبارک ته چا شکایت وکړي اوبه لاله بل ځای کې وی صاحب تږي شو اوبه نشته. وی لږې غوندې اوبه شته یو صحابي ولا یو لوښي کې اوبه راوړې کاسه کې وی دقته دي دومره راکوټې لوښی و چې پیغمبر علیه السلام مبارک پکې لاس کېښود نو لاس یې پکې نه خورېده ویښې تنګ و دا لاس مبارک یې پکې دقسې کېښود. صحابي وی قسم دی ورته مې کتل چې د نبی علیه السلام د دې ګروتونو مبارکو نه اوبه راپورټ کېدې. ویسکې وی چې څومره صحابه و ټول اوبه وڅکلې او ټولو ته مشکونه ډک کړل. په یو سفر کې دغسې بله یو واقع پېښه صحابه راغلل شکایت وکړي صاحب اوبه نشته. وی دی چې ته لږې غوندې را پیدا کړې. صحابه ګرځېدل یو ښځه یې ولیده ښځه په اوښ باندې سوره ده او د اوښ یو طرف تم انډي یو مشک د اوبو دی او بل خوا مشک دی ښځه په دا منځ کې ناسته ده. اوس هم په دې اس باندې چې یا په اوښانو باندې یو خوا منډي وي بل خوا او د پاسه په انسان ناست دی نو یو خوا هم د اوبو مشک او بل خوا هم منځ کې ښځه ناسته ده خپې یې پکې اوږدې کړي دي خورې کړي دي. صحابه ورته وایي وی د اوبه د کم ځای نه راوړئ. ښځه ورته وایي وی عهدي بالماء الامس هذا الوقت وی اوبو سره پرون دی وخت کې ملاقات مې شوی دی پرون دی وخت کې اوبو د ګودر نه روانه یو شواروز اوبه لري دي وی نږدې نشته وینا وی ښځه راځه زمونږ دلته یو پیغمبر دی هغه لرې بوځو وی داسې کار دی چې زما کور کې زما په محله کې په قبیله کې چې کوم مشران خلک دی هغه تجارت ته تللي او واړه ماشومان پاتې دي
نار تگی بی دا اوبو والا رسوم. وینا زمون پیغمبر لدی بوزو. وی کم پیغمبر اگا چی صحابی و تا خلق وی نبی علیہ السلام تا بده کافران و صحابی وی وی چی ستت و تا کمنوم وی و تا وایا خو زمون خو پیغمبر دی اغا لدی بوزو. خود راوستا نبی علیہ السلام لح چی راوستا حضور پاک اگا خود تاوی وی تل دی اوخ نکو دشا او خپکی گما ستاو بگوری نکمو دا مشخولی اس پردلا او دا غین اوبر آواغشتے او چی صبح صحابه و داوی ساروی و طول سیراب شو او چی سمرا مشکونه و طول دی ڈکرد خدی تسوائی خدی وی وی مونگ ستاو بگوری ندی کمی کڑی خپلو مشکونو تا دیو گورا اللہ مونگ لرزق راکا مونگ لیو بران کڑی اخذ پا خپلا وی زمان مشکونه چې کله صحابه ته اوبا غشتلې وی قسم دې چې راغین رستو ډیر ډکو وی ما ته په پویدم چې دما مشهور نور مو پړ سیدل د اوبونه ډک شو بیا پیغمبر علیه السلام صحابه ته دې خزر سره توخه را جمع کړ چا سره کجوري وی چا سره ستوانو چا سره زیتونو ای ول را جمع کړل او خزر واپس په اوخ باندې سوال کړل او هغه سامان یې وته مخ کې په اوخ باندې کې خاله وی ځه مونږ له خدای روزي راکړه خدا چې قوم نراله قوم متوي ته خو نن لیټ شوي وخت ډیر وانه یروي دقه سي یو سالیو وی ما وتکتل زمو بو سره لوبې کول او زمو به رشته او د دنیا خلق اوس کله او ساروی په سیراب کړ او مشکونه په ډکړل او زمام مشکی پټه کمې نشوي نور مو پړسې دل مشکونه دا وبونه وی یا خدا سے کار دی وی دا زمکه دا غوته ادا سکړي وی قسم دې یا خود اسمان او د زمکه لاندې ردنه غړ جادوګر نشته او یا رښتونه پیغمبر دې دا دوه خبرې سمودا پس صحابه وراتل په علاقه باندې نو ګیر چې نبی علیہ السلام صحابه ته دې خدای دې قوم ته بغږ نه کوي مونږ سره یو وخت احسان کړي نو په نور خلکو به عمله کوله او دې خدای قوم ته غږ نه کاو نو خدای قوم راغون کو وی تاسو ته پته لري چې دا مسلمانان راځي زمونږ نه ګیر چا پیر په خلکو عمله کوي مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن ګوري مونږ ته غږ نه کوي ځکه ما ولې یو وخت کې وبور کړی دي وبور خدای ورکړي خدای باندې شم راځي دا رښتونه پیغمبر معلومیږي دا جادوګر نه دی چې مونږ مسلمانان شو نو دا خدای په وجه خدای دا غیر ټول قوم مسلمانان کړ په یو موقع نبی علیہ السلام له صحابي ډوړې کړو چې ډوړې وخوړه چيله ولا لال کړو چې ډوړې وخوړه غاډو کې پزمکا ورځو نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ویل کړه اډو کې راغون کا اډو کې په واپس راغون کا چې راغون دکل نبی علیہ السلام به د پاس الله سراخ کا خدای ته واپس چيله جوړ کو ورته حضرت عیسی علیہ السلام به بلی جمع دکو دا خدای په حکم و دا یو معجزه نبی علیہ السلام یو صحابي وی مال نبی علیہ السلام یو تولیه را کړو د سپاک د لاسونو چې په اوچي تولیه نو تولیه چې خیره نشي سبا کې وسره انځبا وی قسم دې چې به کله خیره نشوا وی ما به تنور کې ومنډله وی چې واپس به میرا وستا نو یې صفا شوی و تنور کې شي سودی ما ګوره چې کومه تولیه د حضور پاک د وجود مبارک سره جنگیدلې د وره نه سوزه نو کوم صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړې او د حضور پاک لاسونه او تندي مبارک یې خپل کړې دي دا غي بس شان دا د حضور پاک معجزې دي د دې علاوه حجۃ الوداع په موقع نبی علیہ السلام او خان لالو سخی خو دومره زیات و چې د حد نه وته سخا خو په ختمه و سلو خان په خلق نن سبا چې حجو کې یو ګټ تم پتندي پینځل دغه ګونجي پیدا کړ ګوري تب د ارزان نارزان لالای چې څونه ټول نارزان او نبی علیہ السلام باندې یو ګټ کې د یو ګټ حلال کی او سلو خان حلال کړ سلو خان په عمره کې مستحب دي که څوک ساروی حلال کی په عمره کې ساروی واجب نه دی او د عمره القضاء په موقع
پیغمبر علیہ السلام 80 څاروي حلال کړي او د حدیبیه په عمره کې 80 څاروي حلال کړي. دومره خو صحیح. نو بخاری شریف کې حدیث ته چې کله هغه اوخان ذبح کول از مغامه ځان ته ودرول او ذبح کول، نو یو اوخ به د بل اوخ نه مړی مخکې کوله چې ما د مخکې حلال کی. څاروي تختی حلالولونه او هر یو اوخ به د بل نه مړی مخکې کوله چې ما د ټولو نه مخکې حلال کی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه. حضرت جابر وای رضی الله عنه ای پلار می مړ شو او بلا قرض په پاتې شو. وی د قرضدارو نیټه دا و چې کجوري کله پخې شي نو در ورکو به. وی کجوري چې زمون کله باغ پخې شوې نو یې زه لاړم کجوري مې وکتې نو زما د قرضدارو قرض پې نه خلاصېده، بلکل پوټې به نه خلاصېده. نو ایمان نبی علیہ السلام ته چې دا قرضداري راغونډوم او سپارش وکړه، زما دا ټول باغ د ځان له دوی شو، دا د دوی شو، او چې باقي کم پاتې شي زما پلار ته وبخي. وی قرضداري مې باغ ته راوسته. وی قرضدار ورته وی چې دا به چا چاله ورکې، پتا خو زمونږ بلا کجوري کېږي، دا خو د یو قرضداري هم نه کېږي، دې سره به څه کوو؟ او دا خو بس سیزن اوس بیا تېرېږي، بیا به څه کوو؟ کار خو تا ته مونږ نه شو کتی، یا به مونږ له کجوري پیدا کړې یا پیسې به راکړې. او ډېر قرضدار او کجوري ډېرې لګې. وی دی کې نبی علیہ السلام راغی، وی چې څنګه راغی قرضداري پوه شو چې د پیغمبر علیہ السلام سفارش کې مونږ ته وی په مونږ یې په مې سترګې راوویستې او د نبی علیہ السلام نه ځان راته اشاره شروع کړې چې ګوري بخوره ته نه. حضور پاک ډېر هوښیار پوه شو. وی چې پوه شو وی ما ته وی داسې وکړه د دې باغ ته کجوري ټولې روشو کوه او د کجورو خو مختلف قسمونه نو هر قسم جدا جدا کېره دلته. وی هغې کې چې څومره قسمونه د کجورو مې جدا جدا ډېرې جوړ کړل. وی نبی علیہ السلام زما په باغ کې لږ وده شو او چې د خوب را پاسید قرضداري استاد دي دا خو ټول د یو قرضداري هم نه کېږي. وی دا هغه چې کم پکې لوی ډېرې و پیغمبر علیہ السلام دا هغې نه چکر و. بیا ما ته وی چې راوړه لوښې چې دې له پې خپل حق ورکړم. وی چې لګیا دي یو کس له د هغه حق ورکوي، هغه ته وی ستا حق پوره شوی یو ځه، بل ته وی ستا څومرې دومره، هغه لګیا دی. وی قسم په خدای چې هغه نور ډېري خو سالم پاتې شو، هغې نه پې ګوتې م یو نړې، خو چې په کم ډېري سره نبي علیہ السلام ناست او قرضدارو له یې ورکولې، وی په هغې چې ما ورته کتل نو یو کجور هم پکې کمه نه وه. د ټولو قرضدارو قرض خلاص شو. وی راغلم ما حضرت عمر ته وی چې دا چلو شو. وی ما ته وی چې کله پیغمبر علیہ السلام د دې ډېري نه تاو شو، وی د پوه شوم چې دې کې به خدای برکت کېږي. دا د رسول الله مبارک معجزه. لاس کې یو ځل کاڼي راواغېسته حضور پاک چې کاڼي راواغېستل کاڼو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل، دا غلاس کې تسبیحات وي. حضرت عمر له ورکړل، دا غلاس کې تسبیحات وي. حضرت عثمان له ورکړل، دا غلاس کې تسبیحات وي. او بیا دا غلاس کې تسبیح بند شو. صحابه سوي وی زمونږ د قسم په خدای وی چې مونږ به د نبی علیہ السلام سره ډوډۍ خوړه، نو مونږ به د ډوډۍ تسبیح په خپل اورېده چې سبحان الله به وي. هم به ډوډۍ خوړه، هم د هغې تسبیحات اورېدل. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو د مارونو معجزه ست شی دی، هر هغه کار چې د پیغمبر مبارک نه هغه خلکو ته ښکاره شي او هغه د عام عادت او د عقل نه بهري. عام عادت کې هغه نه ښکاره نه څرګندېږي د چا نه، او عقل هم وایي چې دا دې څرګند نه شي، او مخلوق د هغې د مثل د هغې د نقشې د جوړولو نه عاجزي، دې ته معجزه وایي. او دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل دی. دې کې څوک دویمه خبره نشي کولی. قرآن شریف کې د لوی معجزې ذکر دی. د مکې کافر ابو جهل او د هغه دوستان پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وی چې مونږ ته یو معجزه ښکاره کړه. جبل ابي قبیس باندې نبی علیہ السلام ولاړو. وی ښه که د الله نه سوال وکړم دا سپومۍ راته دوه ځایه کې وبه منې؟ وی بالکل. اقتربت الساعة وانشق القمر. پیغمبر علیہ السلام مبارک اشاره ورکړه، سپومۍ په منځ دوړه کړې شو. یو په غر و یو د غر نه لاندې اخوا لاړه،
او بیا یو ځای شوه. ابو جهل سوی وی دا د جادو د نظربندي را باندې وکړه. وی ښه نظربندي خو په تاسو به چلېږي. وی تاسو د بهر خلکو نه تپوسو کې د نورو علاقو نه، او ستاسو کومې قافلې چې بار تلي دي چې راشي هغې نه تپوسو کې، که دا هغوی هم لیدلي بیا به دا جادو وی نه بیا به ني. نو کومې قافلې چې شام مصر وغیره ملکونو ته تللی وي او هغه رالې هغې نه یې تپوس وکړو هلکه په پلانکې شپه تاسو څه لیدلي یو لویه خبره هم لیدې وه. وی څو وی سپومۍ دوه شو بیا یو ځای شوه چې څوک به راتل هغې به دا وي یاره وي ستا د جادو نه غټ جادو بل نشته وي دا په ټولو خلکو چلېږي. دا معجزه وه د حضور پاک. داسې نورې ډېرې دي. د بدر په موقع کې صحابه کرام فرمایي بخاری کې حدیث دی وی نبی علیہ السلام د شپې نه راغی مونږ ته وی چې راشئ وی لاس مبارک کې د هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله سار له پلان کې کافر دلته پروت دی په بل دی لاس کې خو وی سار له پلان کې کافر دلته پروت دی په بل دی لاس کې خو وی سار له پلان کې کافر دلته پروت دی د یو کافر نوم به غشته او په یو ځای به لاس کې خو وی قسم په خدای چې سار له جهاد شو چې د نبی علیہ السلام د کم کافر نوم غشته او هغه سره په کم ځای لاس خو دی وی اون په عقد هغه کافر مردار پروت دا غې نه سوتر برم اخوا دی خوانو. دا پیشنګوئی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا خود په غر ولاړو غر اجلقې زلزلې وکړه. یو سره حضرت ابوبکر یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان او اوهر د لته مبارک رو برولا اسكن احد بقلار شهدا انما عليك نبي یو در باندې پیغمبر ولاړ و صدیق دو در باندې یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر ته اشاره ده و شهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ دي. عمر شو حضرت عمر هم شهید شو حضرت عثمان هم شهید شو. یو بل دی کې یو صحابي وی نبی علیہ السلام روانو دور پسې لاړم یو باغ ته وی زه د باغ په دروازه ودرېدم وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی وی ما ورته ودرېږه اجازت ته غواړم مې چې صاحب ابوبکر راغلی دی اجازت غواړي وی اجازت ورکړه او د جنت زیری م ورکړه مې اجازت هم ورکړه او د جنت زیری م ورکړه بیا دروازه وډبېده څوک وی عمر مې ودرېږه په قلا د الله رسول عمر راغلی دی وی د جنت زیری م ورکړه او د شهادت هم ورکړه د جنت په م ورکړه او د شهادت په م ورکړه وی دی کې دروازه وډبېده حضرت عثمان راغی رضی الله عنه مې ودرېږه اجازت ته غواړم صاحب عثمان اجازت غواړي وی اجازت هم ورکړه د جنت زیری م ورکړه د شهادت هم ورکړه خو سره د مصیبت نه ګور مې چې د جنت زیری م قبول کو د شهادت هم سره د مصیبت نه وی الله المستعان الله نه مدد غواړي او مغه شو حضرت عمر شهید شو حضرت عثمان رضی الله عنه سره د یو لوی مصیبت نه او د ازمایش نه ختم خدای پاک شهادت ورکړي. دا پیشنګوئی دا د حضور پاک معجزې دی ګورې زمارو خطا نشه معجزه دا چې خدای کله غواړي د پیغمبر نه سرګندېږي او چې خدای ونه غواړي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه الله تعالی کې واچي هغه شي چې الله تعالی کې وانه چي نکیږي. ډېر وختونه دي چې نبی علیہ السلام به وګیو شپږ اوه ورځې ډوډۍ بناوه خدای به معجزه نه ښکاره کول نو نه براتله او کله به چې الله غوښتل چې معجزه ښکاره کړي نو معجزه به ښکاره شوه. نو معجزه د پیغمبر مضبوط دلیلی د پیغمبري دا په خلق چې سوچو کې او فکر وکړي نو پته لګي چې دا خو د عقل او د عادت نه خلاف شی دی او چې د پیغمبر نه دا شی سرګن شو نو معلومیږي دا چې دا د خدای را طرف نه ده د نبوت یو دلیل دی. حضرت عیسی علیہ السلام به مړ جمع دی که برګي مرض والا باندې به لاس راخ که داغه مرض به جوړ شو او چې ما درزاد لون به د مور نه پیدا لون او هغه له به لاس یوړه به خدای پاک جوړ کړ. نو زمارونو دا د حضور پاک معجزات دي خو د ټولو نه نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي وی چې څومره د پیغمبر معجزه غټي او یا معجزې ډېرې وي هغه به د هغه امت ډېرې نو زما معجزه قرآن ده ګوي قرآن غټه معجزه هم ده تر قیامته پورې همیشه معجزه هم ده وی امید لرم چې خدای به د محمد د نور امتونو نه زیاتوي ان شاء الله.
دیکی یو فرق دا دی که یو قوم کله معجزه غوښتې ده او معجزه راغلی ده او بیا هغې نه پس هم قوم انکار کړی دی نو هغه بیا خدای تباه کړي که بې د غوښتلو نه معجزه ښکاره شوې ده او قوم انکار کړی دی نو تباه شوي نه دي خو چې وغواړي او بیا معجزه راشي او بیا ته انکار وکړي نو هغه قومونه خدای تباه کړي لکه د صالح علیه السلام قوم اوښه وغوښتله اوښه راغله پی به یې ورکول او د هغې نه پس انکار وکړو نو قوم خدای تباه و برباد نو د نبی علیہ السلام نه بعضې وخت کې معجزې غوښتلې شوي دي چې ته مونږ ته دا معجزه ښکاره که دا ښکاره که هغه به وي نه ما ته پته ده که دا معجزه خدای زما په لاس خدای ته سوال وکړه چې دا معجزه درکړي که زه د خدای نه سوال وکړم او دا معجزه خدای په ښکاره کړي ما ته پته ده تاسو بیا هم ایمان نه راوړئ دا عادت او د عرف نو د تجربې نه راته پته نو بیا به تاسو خدای تباه کړي نو دا غټې معجزې وې د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ او په دې معجزاتو زمونږ ایمان دی ښه په دې زمونږ ایمان دی په دې به مونږ ایمان لرو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو لویو معجزو خاوند او خدای پاک ولري ډېرې عظیم معجزې ورکړې دې نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام معجزات ډېر دی امت ډېر دی او په ټولو پیغمبرانو کې د لوی شان خاوند هم دی او د ټولو پیغمبرانو سردار هم دی او په بیت المقدس کې د ټولو پیغمبرانو امام هم پاتې شوی غټه معجزه د معراج اخو مې درته مخکې ویلې ده که دوکې چې رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړو